بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو السلام علیکم. پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو راغلی یو د سخاکوټ علاقه ده ملیخیلو ور زمونږ یو ګران مشر اوسیږي چې د کور حالات یې تاسو ولیدل او غریب دی په خپله دیاړي مزدوري کوي آیات کاکاجي او دغه ککونی لور چې د په زړه کې سوری دی او د ډیرو پیسو اپریشن دی. ډاکټرانو ورسره خبرې کړي راځئ د سره خبرې کوو او د هغې نه پس د دې چې کم امدادي په هغې کې به ورسره مونږ درېږو. آیات کاکاجي جی السلام علیکم. ماشومه بیماره ده نور څو بچي دي؟ زما اووه بچي دي دلته سخر کره پاتې کېږم. دا ماشومه بیمار د زړه والې بې ځای دی او 2 سوري دي زړه کې. ډاکټران راته 2 لک روپۍ پرایویټ ویلي وس هم نه کېږي او پرایویټ هسپتال له وس هم نه کېږي. چې یو بلې لور هم بیماره ده؟ جی یوه بله لور بیمار ده. هغې له مس اپریشن وکړو د خپې هډوکې دغه شوی اوبه نه و پکې شوی هغې ملاس اپریشن وکړو. او کار روزګار دی؟ کار روزګار چوکیداری کوم ګجراواله کې چوکیداری کوم. او تنخواه دی څه؟ تنخواه 13,000. د کور خرچه دې بې پوره کېږي؟ خرچه بس گزاره کوو والله چلی به هغه تاسو ښکاري نو بس سړي دغه وشي. زه راغلم دې کور ته د آیات کاکاجي دا کور ما ولیدو او زه تقریبا چې پیژنم هم چې دغه دیاړي مزدوري کوي نور څه وس داسې نشته او د هغې ماشومې د اپریشن دپاره یو د پیسې ویلي 1.5 لکه روپۍ دي په اپریشن کې. نو روژې میاشت روانه ده او زمونږ به دغه وسي چې د ده سره ودرېږو. د ده نمبر به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. خپل نمبر ورته ووایه. 0303 53 61 916. دغه د آیات کاکاجي نمبر دی دا به تاسو ته په سکرین باندې لګېدلي او انشاءالله چې دغه کسان به تاسو سره نیغ په نیغه رابطه کوي. نیغ په نیغه ورسره رابطه وکړئ. چا ته هم مه وایئ چې څه وس هم کېږي په خپله یې ورسره وکړئ خدای په ګواه کې او خپل وس ورسره وکړئ چې دغه ماشومه دغه ککونی ماشومه چې دغه واپس د خپل ژوند ته چمتو شي او خپل ژوند ښه په خوشحالو باندې تېر کړي. ډېره مننه د الله په امان.